سوپي بیا پړی پرې کړل. سلامونه. د ننني دور چې کوم ځوان کول دی هغه څه خوښوي او د دوی چې کوم کردار دی او دوی کوم طرف ته روان دي. بالخصوص هغه شتمن ځوانان چې خدای موټرې ورکړي دي او په موټرو کې ناست دي، نو د دوی چې کوم کردار دی په هغې خبره کوو، ځکه چې د دوی کردار د دوی د اظهار نه معلومیږي. هغه اظهار که دوی د خبرو په شکل کې کوي یا که د خپلو موټرو پر شیشو شاته چې کومې جملې دوی لیکي د هغې نه د دوی د خیالاتو څرګندونه کیږي. زه یو څو عکسونه در سره شریکوم. د یو څو موټرو نه مې راخیستي دي چې پر شیشو باندې کوم قسم جملې لیکلي شوي دي. نو د مثال په توګه زموږ ځوان کول چې په خپلو ګاډو باندې شاته کومې جملې لیکي هغه څه په دې ډول دي. یو لیکي رټ ارنا لري او پوخ لاړې کا بیا راځي، او بل ورپسې وایي زړه مې معمولی تام دی، او بل دی ورپسې ټایګر فورس ډوګوال، بل ورپسې لیکي موستی مړ ولیکا، او بل ورپسې لیکي سوپي بیا پړی پرې کړل، او بل ورپسې لیکي چتراپ نه کې، بل ورپسې لیکي چک شمیش د زی ولی، ورپسې وایي وینه مې د وچه کړه، او بل ورپسې وایي بېدابي ماپ ګرځل کس پای، بل ورپسې لیکي اوس به دې خوښ شو. مثال په طور ما یو څو عکسونه در سره شریک کړل چې زموږ په معاشره کې په ټولنه کې ځوان کول د خپلو ګاډو په شیشو کوم قسم جملې لیکي. نو دغه رقم ډېرې جملې او ډېر لیکل کېږي زموږ او ستاسو یې وینو په دې معاشره کې چې کوم ګاډي ځي راځي په دې لارو باندې، او بالخصوص د اخترونو پر موقع باندې ډېرې غلطې جملې لیکلې کېږي. ما داسې جملې هم ولیدلې چې دلته یې هغه عکسونه خپرول یا د هغې تکرارول زه مناسب نه ګڼم. نو موږ ستاسو ته پکار ده چې موږ ستاسو ته الله تعالی موټرې راکړي دي، شتمني پیدا کړي یو، لږ څه یې راکړي دي، نو پکار ده چې موږ ستاسو خپل سوچ بدل کړو. موږ ستاسو که خپل دغه خیالاتو اظهار کوو نو پکار ده چې په ښو ټکو کې یې وکړو. اوس که زه د موټر پر شیشې باندې یوه غلطه جمله لیکلی شم نو پکار ده چې یو اقوال زرین یوه ښه جمله پرې ولیکم تر څو نوی کول نوی نسل د دې نه ښه استفاده وکړي، نه چې په لیدلو سره یې سړي ته شرم محسوس شي. نو د خبرې مقصد مې دغه و چې موږ او تاسې پښتانه او ځوان کول چې کوم دی سوچ زموږ چې کوم زموږ او ستاسو چې کوم سوچ دی نو هغه منفي طرف ته ډېر سي. د مثبت سوچ خلک د ترقۍ د سوچ ملکان ډېر کم پیدا کېږي. نو دغه ځوان کول دغه ځوانان که په خپلو موټرو او د خپلو ګاډو په شیشو باندې د غلطو جملو پر ځای داسې خبرې ولیکي چې د هغې نه ټولنه ته خیر ورسیږي. نو مهرباني وکړئ خپل سوچ بدل کړئ او د خپلو خیالاتو اظهار که د الفاظو په شکل کې کوئ که د لیکلو په شکل کې کوئ نو هغه الفاظ د سر نه درته تلی او پس یې اظهار کوئ تر څو ټولنه ته ښې او مثبت پایلې ورسیږي. مننه، ډېره مننه.